زه د ګناه احساس کمزوری کړم زه د ګناه احساس کمزوری کړم ما چې توبه وکړه توبې خراب کړم مینه یې هم را سره کړې جنګ یې هم کړی دی مینه یې هم را سره کړې جنګ یې هم کړی دی او چا چې وجلی یم هغې را باندې ننګ کړی دی د خوشحالو په وخت کې هر سړی مینو په ما سختو حالاتو کې هر چا له مانه څنګ کړی دی قدرمندو نیکې هیلې او ډېر سلامونه ومنئ تاسو دا وخت د تالار په شیشه باندې رحمان نادان ګورئ او زمونږ لویه خوشبختي دغه ده چې په بره دیرې کې زمونږ یو ځوان کول که زه د دې دور خبره وکړم د دې دور د شعر خبره وکړم نو په دې کې یو څو کسان داسې شته چې هغې د په خپلې ځوانۍ کې خپله ځواني دغه ادب ته ورکړې ده په دې کې یو محمد یاسر روغاني صاحب هم دی را سره ډېر خوشحاله یم چې د هغې د پښتون کې یم ترمنځ یې خواته را سره ملګري هم دي د دې ټولو ډېره مننه کوو خو اول به د یاسر صاحب ډېره مننه وکړم چې په دغه مصروفه وخت کې موږ ته وخت راکړه راځئ چې هر کله ورته ووایو او کورودانۍ ورته ووایو جی یاسر صاحب سلامونه وعلیکم سلام نادان صاحب ډېره زیاته مننه کوم انتهایي خوشحاله یم چې یو خو تاسو دلته میش یئ د څه مصروفیاتو د وجو نه خو بیا هم دیر ته په راتلو درته هرکلی وایم او د تالار د دغه پاڼې انتهایي مننه کوم او د دغه پوره ټیم انتهایي مننه کوم چې وخت په وخت تاسو دغه وخت وباسئ او دغه د پښتو ادب دپاره هلې ځلې کوئ ډېره مننه خدای دې خوشحاله کړه ستاسو هم ډېره مننه کور د ودان یاسر صاحب په نړۍ کې بلکې په ټول دنیا کې یو بار راغلی ده خلک ډډه کوي د یو بل نه تاسو څه احساس لرئ خلکو سره ناستې څنګه روان دي بنډارونه څنګه روان دي او د شعر هغه ودم څنګه ده دا خو ټولې نړۍ ته پته ده چې دغه چې کومه وبا راغلې ده نو دغه خو دا بنډارونه او دا بالکل نه مني ځکه چې وبا داسې ده چې د یو انسان نه بل انسان ته لګي نو انتهایي ژوند یې چې کوم دی نو مفلوجه کړی دی انتهایي بنډارونه یې ختم کړي دي محفلونه یې ختم کړي دي نو موږ هم د دغه ژوند حصه یو د دغه چاپېرچل حصه یو نو موږ هم دغه شانتي زموږ ژوند زموږ بنډارونه چې کوم دي نو هغه ټول دغه شان نیمګړي پاتې دي ژوند یعنی یاسر صاحب زه به دغه ووایم چې کله سړی په یو دایره کې رابند شي نو بیا هغې ته ډېر سوچ دپاره ډېر وخت میلاو شي او دغه د پوهانو یو خبر هم ده پوهان وایي چې ژوند اکثر له خلکو له موقع ورکوي هر سړی د خپلې موقع انتظار کوي نو تاسو په دې خاموشۍ کې په دې تنهایۍ کې په دې ځانګړي ماحول کې به تاسو ډېر شعرونه لیکلي تاسو نه به شعرونه هم اورو خو دا راته ووایئ د تالار کتونکو ته به خپل لږ شانتې ځان معرفي کوي چې ستاسو نوم څه دی مور او پلار هم ژوندي دي په کوم ځای کې ژوند کوئ تعلیمي زده کړې به څومره دي او بیا به راځو د ادب باره کې به نورې پوښتنې کوو مننه تالار کتونکو ته لږ ډېر خلک خو به ما پیژني چې کم مې نه پیژني هغوی دپاره زما دغه لنډه پیژنګلو چې زما محمد یاسر علي نوم دی او ادبي نړۍ کې مې خلک په یاسر اکمل روغانۍ باندې پیژني او اوس پروس کال مې د پېښور پوهنتون نه د پښتو څانګې نه د ماسټر ډیګري ترلاسه کړه او شکر دی مور او پلار خو مې لا شکر دی بیا شکر دی چې ژوندي دي او بس ژوند دغه ژوند دی روان دی نور داسې خاص مصروفیات مو نشته دی شعر کله لیکئ شعر الهام ګڼئ که نه خلک یې ترجمه بولي تاسو ورته څه فکر کوئ نظر کوئ تاسو باندې شعر څنګه آماده کیږي یعنی که چېرته کېناستئ او کوم وخت کې راته کوم سړی وویل چې یاره یاسر صاحب یو شعر راته ولیکه نو داسې شعر لیکلی شئ که نه الهام ته انتظار کوئ په دې هکله خو به زه دا ووایم نادان صاحب ډېر پوهانو په دې باندې خبرې کړي دي څوک وایي دا الهام دی څوک وایي نه دی خو زه به دغه ووایم چې زما په خیال زما چې خپله کومه تجربه ده نو ما ته شعر داسې راځي لکه فرض که چېرته څه خبر رانه هیر وي هغه مې ذهن ته راشي هغه زه ولیکمه نو دغه شانتي په ما باندې شعر هم یا د څه یو کیفیت کې د څه حالاتو نه تېر شم یا داسې څه مې د نظر نه تېر شي نو اچانکي مې ذهن ته دغسې څه آیډیا راځي او شعر دغه شانتي لیکمه مینوالو ته لږه زیاته که چې څو کتابونه مو چاپ دي یا چاپ نه دي زه خو خبر شوم چې 2 کتابونه یې چاپ دي او درېیم دې ورته آماده دی نو په دې هکله کې مو ورسره خبرې وکړو نو معلومات به هغې ته ورورسي زما خو لومبنی کتاب زلمی خیال په 2015 کې چاپ شوی و
دویم کتاب چې کوم دی نو زړه په جړاس پکېږي په 2013 کې چاپ شوی و اوس مې بل کتاب تقریبا د چاپ د مرحلو نه تیریږي نو د هغه ژوند حادثه د په نوم باندې کتاب دی او انشاءالله ډېر زر به هغه هم مارکیټ ته راشي. ډېر ښکلی نوم دی موږ تر اوسه نه ته مبارکي درکوو. هغه اسرار اتل صاحب وایي چې ژوند رپورتاج دی. زه چې کله اکثر له تپوس کوم چې استاد محترم ژوند څه شی دی نو ما ته وایي ژوند رپورتاج دی. نو تاسو له هم ډېر ښه تعارف کړی الله دې وکړي چې دغه کتاب راشي او مینوال ته ډېر زده کړه وکړي. یاسر صاحب دا راته ووایه چې دلته څومره ټولنې دي. زه خو دلته تاسو ته ښه پته ده چې څه دغه باره کې راغلی یم څه کار مې دی راغلی یم سرسري چکر ووامه. دا راته تاسو زیاته کوي چې دلته څومره ټولنې کېږي په کومو ټولنو کې ډېر وخت ورکوئ او ځان یې غړی حسابوئ. دلته تقریبا د 1992 نه یوه ټولنه ده لورۍ پښتو ادبي ټولنه کومه چې د هغې بنیاد چې کوم دی نو هغه زمونږ د ټولو پیر زمونږ د ټولو استاد د دیر د ادب استاد لیاقت سوز صاحب د هغې سره اعظم خان مجبور دیروجی صاحب محمد خان فکري صاحب لطیف لالا دغه خلکو د دې بنیاد ایښودی و نو هغه لا شکر دی اوس هم ژوندی ده خو د هغې نه نور د هغې بچي پیدا شوي دي هغه ټولنې چې کومه ده نو هغې د ځان سره نور لنګون کړی نورې ټولنې د هغې نه پیدا شوي دي نو اوس شکر دی چې تاجکا پښتو ادبي ټولنه هم شته په برول کې کمراټ پښتو ادبي ټولنه هم شته په شرینګل کې دغه شانتي ډیوه پښتو ادبي ټولنه هم شته په دیر کې مشال پښتو ادبي جرګه هم شته دی په لرجم بیبیاوړ کې رهبر پښتو ادبي ټولنه هم شته دی په واړی کې خو زما تعلق چې کوم دی نو دا د لورۍ پښتو ادبي ټولنې سره دی او زه په هغې کې د جنرال سیکرټري په حیثیت باندې یم او بس دغه سلسله چې کومه ده نو لا دوامداره ده. ډېر ښه ډېره مننه. مشران اکثر لا وایي چې د غبره سیمې د ملکڼ سیمې چې کمی دا ډېر زرخیزې دي د شعر په حواله باندې. دا راته تاسو ووایي چې دلته خو تقریبا زما په خیال باندې که زه وشمارم نو دلته دا 8 ټولنې شوې. په دغه ټولنو کې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او ستا په رنګ ځوان کل دې څومره کتابونه چاپ کړي؟ زما تر سترګو خو بس تاسو وایي نور راته تاسو زیاته کوي چې دلته څومره کسانو کتابونه چاپ کړي دي. هغې د شعر چاپ کړي هغې د نثر چاپ کړي هغې د تکل چاپ کړي کتابونه دې چاپ دي که نه؟ دلته د برول چې کوم تاجکا پښتو ادبي ټولنه د هغې د صدر ریاض بیتاب صاحب یو کتاب چاپ دی شبنم مزه کوي د ګل په پاڼو. زمونږ د ټولنې چې کوم دی نو توغندي د لیاقت سوز صاحب کتاب چاپ دی د ابوذر عادلجان 2 کتابونه چاپ دي د بغزاده دانش صاحب کتاب چاپ دی هغه هم د لورۍ پښتو ادبي ټولنې زمونږ د ټولو صدر دی دغه شانتي د ګل احمد ګل وردګ صاحب کتاب هم چاپ دی او نور ما ته داسې نه ښکاري زما په علم کې داسې نشته نور کتابونه او نور د نبیل افغان کتاب هم چاپ ته تیار دی او نور څو کتابونه چې کوم دی نو هغه چاپ ته تیار دي. سږ کال د وبا د وجې هغه لږ لیټ شو نو کیدای شي پرې بل کال کې د نورو ټولنو هم کیدای شي نور ډېر کتابونه چاپ شي زموږ د لورۍ پښتو ادبي ټولنې به هم ډېر کتابونه چاپ شي. یاسر صاحب دغه شاته ملګري بابا زړه تنګون ته نه ورکو ولې چې دغه د شعر لیواله دي شعر به ته ورو ستاسو نه بلکې شعرونه به در نه اورو ولې زه هم ستاسو مینوالو کې راځم او ځان سره به څه وړم دا خالي زولۍ مې راته راوړي دي او بس موږ د شعر وږي یاستو او شاعر ته چې کله بیا واه میلاویږي نو د خلکو نه به هم هیله کوو چې داد ورله ورکوي ډاډ ورله ورکوي. آخري پوښتنه کوم یاسر صاحب زه خپله هم یو مات ګوټ شعر لیکم ما به چې کله په خپل په پامیر کې چې کله ما شعر لیکلو ما به چې کله پامیر خلکو ته ویل شعر دا شعر ما لیکلی هغه په ډېر زورور شعر نو ما ته ویل چې دا څه لیکلي دي نو بیا به مې چې ولکله د غني بابا رنګ ورکوم چې دا د غني بابا شعر دی شعر به زما نو بیا به ډېر درد راکوي دا شعر بالکل دغه شعر دی. تاسو راته ووایئ تاسو خپل شعر چې کله ولیکئ کور کې مې چاته ویلې مشرانو ته که نه یا درته خلک قاریږي که نه چې یار دا څه لیونتوب دې شروع کړی دی یار دې نه لږه ډډه وکړه؟ ما ته خو د اوسه پورې چا په کور کې داسې څه نه دي ویلي ځکه چې هغه ټولو ته دا د هغوی په علم کې ده چې الله پاک چې ماله د پښتو ادب د وجې نه د پښتو شعر و شاعرۍ د وجې نه کوم مقام راکړو کومه پیژنګلوی راکړله نو دا شکر الحمدلله چې دا بالکل زما دپاره ډېره د ویاړ خبره ډېره د فخر خبره ده. نو زموږ د کور خلک او یا زما ملګري ټول په دې خبره خوشحالېږي داسې څه خبره نشته دی. صحیح ډېره مننه. شعرونه راته ووایه هغه شعرونه راته ووایه چې دغه چې نوی کتاب کوم را روان دی ژوند حادثه ده د دې نه راته سم انتخاب ووایه هغه کتاب به انشاءالله نور ګورو دغه میک درته دلته په دې کالر کې ټومبم او شعرونه درنه وایه.
مننه دغه کتاب چې کوم ټایټل غزل دی هغه غزل به در سره هم شریکوم او د هغې نه مخکې د غزلو نه مخکې یو څو شعرونه چې لاره ده خلک د لاس مه راکوه زړه مې رپي لاره ده خلک د لاس مه راکوه زړه مې رپي بې صبره یاره ډېر په نه ځای کې دې ونیولم مننه ما خو ویل که څوک مې نه ویني زه ځکه ځیر شوم ما خو ویل که څوک مې نه ویني زه ځکه ځیر شوم کیمرې مې راته شي په څه ځای کې دې ونیولم مننه ما خو ویل که څوک مې نه ویني زه ځکه ځیر شوم کیمرې مې راته شي په څه ځای کې دې ونیولم بل څو شعرونه دوه شعرونه دي چې که اتفاق را سره نه لري څوک نه دی لري که اتفاق را سره نه لري څوک نه دی لري خو زه د یو نیم سړیتوب ته هم فریب وایم یاره ناکام ښه یم خو دغه رانه نه کېږي چې یاره ناکام ښه یم خو دغه رانه نه کېږي چې سړی نه وي او زه به ورته صیب وایم مننه یاره ناکام ښه یم خو دغه رانه نه کېږي چې سړی نه وي او زه به ورته صیب وایم یو دوه نور شعرونه چې وبا چې زور شوله جذبې د مینې قتل شولې وبا چې زور شوله جذبې د مینې قتل شولې سړی دې مړ شي خو سړی دې په کور نه مړ کېږي هغه بې نیازه دی مجبوره انسانان دې سیبه هغه بې نیازه دی مجبوره انسانان دې سیبه جومات دې بند شي انغرو کې دې اور نه مړ کېږي مننه غزل در سره شریکوم د دغه نوي کتاب چې کوم ټایټل غزل دی د هغې نه څو شعرونه چې نشې خراب کړم تماشې خراب کړم نشې خراب کړم تماشې خراب کړم ژوند حادثه وه حادثې خراب کړم ما درته وې زړه په ژړا سپکېږي ما درته وې زړه په ژړا سپکېږي تا د لاسه کړم د لاسې خراب کړم مننه ما درته وې زړه په ژړا سپکېږي تا د لاسه کړم د لاسې خراب کړم ستانه بغیر زندگی ګرانه شوله ستانه بغیر زندگی ګرانه شوله نیټه اوږده شوه فاصلې خراب کړم مننه ملنګه صبر او زغم څنګه کیږي ملنګه صبر او زغم څنګه کیږي ملنګه بندې دروازې خراب کړم مننه ملنګه صبر او زغم څنګه کیږي ملنګه بندې دروازې خراب کړم ګلابه ته معصوم په څه خراب شوې ګلابه ته معصوم په څه خراب شوې ګلابه زه خو خپلې خولې خراب کړم مننه مینه مې نوره په سره نه ځایېده مینه مې نوره په سره نه ځایېده خو بس نفرت د زمانې خراب کړم زه د ګناه احساس کمزوری کړم زه د ګناه احساس کمزوری کړم ما چې توبه وکړه توبې خراب کړم مننه زه د ګناه احساس کمزوری کړم ما چې توبه وکړه توبې خراب کړم مننه یاسره زه لکه دا یو نیم شاعر یاسره زه لکه دا یو نیم شاعر نامې خراب کړم جامې خراب کړم مننه مخکې دې هم اورو یاسر صاحب مننه د پروفیسر عباسین یوسفزي صاحب په ځمکه باندې دغه څو شعرونه دي اتفاقا مې لیکلي دي خو دغسې د هغې ځمکه ده نو ځکه مې د هغې ذکر وکړو چې چېرته چې لارو کې کوکنار نه کېږي هلته د زړونو کاروبار نه کېږي زما د زړه د وطن حال وایي چې زما د زړه د وطن حال وایي چې په خپله خاوره خپل اختیار نه کېږي مننه زما د زړه د وطن حال وایي چې په خپله خاوره خپل اختیار نه کېږي نور دې درځم ته غاړه نږدم نور دې درځم ته غاړه نږدم زمانه دومره انتظار نه کېږي مننه نور دې درځم ته غاړه نږدم زمانه دومره انتظار نه کېږي د دې جذبو شاته به څه ناسه وي د دې جذبو شاته به څه ناسه وي هسې د زړه نه زړه ته لار نه کېږي مننه د دې جذبو شاته به څه ناسه وي هسې د زړه نه زړه ته لار نه کېږي د بیلتانه د رنځ اثر چې وینو د بیلتانه د رنځ اثر چې وینو د چا د خپو لاسو نه کار نه کېږي مننه د بیلتانه د رنځ اثر چې وینو د چا د خپو لاسو نه کار نه کېږي
الله دې مل شزا هیڅ پور مې نشتا الله دې مل شه الله دې مل شزا هیڅ پور مې نشتا د یارانې په باب کې شمار نه کیږي ډیره ډیره مننه الله دې مل شزا هیڅ پور مې نشتا د یارانې په باب کې شمار نه کیږي نور مې ستا سره پښتو یا سره نور مې ستا سره پښتو یا سره ستا د نامې نه شمزار نه کیږي مننه بل غزل څو شعرونه دي چې زما پرنځېدو اسره دې وکړه و دې نه کړه زما پرنځېدو اسره دې وکړه و دې نه کړه جانانه د راتلو واده دې وکړه و دې نه کړه مننه د خپلې نظریې د بوت په سر دې رور پردی کو د خپلې نظریې د بوت په سر دې رور پردی کو د ژوند د بدلیدو دعوه دې وکړه و دې نه کړه مننه فنکاره د هنر په غږ دې ډېر خلک مین کړه فنکاره د هنر په غږ دې ډېر خلک مین کړه د قام د بیدارۍ ناره دې وکړه و دې نه کړه مننه فنکاره د هنر په غږ دې ډېر خلک مین کړه د قام د بیدارۍ ناره دې وکړه و دې نه کړه حاجي صاحب در نظر شمه د خدای د کور راغلی حاجي صاحب در نظر شمه د خدای د کور راغلی د سود د کاروبار توبه دې وکړه و دې نه کړه حاجي صاحب در نظر شمه د خدای د کور راغلی د سود د کاروبار توبه دې وکړه و دې نه کړه په خپل ذات دې شروع کړله په خپل ذات دې کړه ختمه په خپل ذات دې شروع کړله په خپل ذات دې کړه ختمه زما د بربادۍ قصه دې وکړه و دې نه کړه مننه نادانه د خدای په لار کې تللی وې څلور میاشتې دې ویستې د خدای په لار کې تللی وې څلور میاشتې دې ویستې د خور د جایداد حصه دې وکړه و دې نه کړه د خدای په لار کې تللی وې څلور میاشتې دې ویستې د خور د جایداد حصه دې وکړه و دې نه کړه چې سترګو ته دې ناسته وم او سترګې دې مړې وې چې سترګو ته دې ناسته وم او سترګې دې مړې وې یا سره نادیده ګیله دې وکړه و دې نه کړه یاسر صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې مونږ ته خپلې ډالۍ راکړي او د خپلې سرمایې نه مو راته ډیره سرمایه راکړه ډیره مننه د شعر په ژبه باندې الله دې وکړي ستا شعر نور هم خوښ شي ډیره مننه د وخت راکولو مننه قدرمندو بالکل محمد یاسر روغاني صاحب تاسو واورېدو په خپلو دوه شعرونو درنه اجازت اخلم تر بلې مرکې پورې په خدای سپارم چې زه خودکشۍ ته تیار شوی وم تا د کمره دیکا را نکړله تر بلې مرکې پورې مو په خدای سپارم د الله په امان